کابل کې د کارا موسسې له لوري لسګونه ځوانان د حقاقی د عملی زده کړو څخه فارغ شول. ما امیدوار هستم که شما جوانان حب به وطن و حب به کشور در دلتان باشه و با اینمی شرایط خوبی که میسر است سازگاری بکنیم و خدمت شایسته به وطنتان بکنیم. څوک چې زموږ د هیوادوالو دپاره او په داسې زمینه کې چې د اسلامي امارت ټولې پالیسیو پابند وي د هغه داسې خلکو ته موږ هرکلی ورته وایو د هغې موږ پشتیباني کوو. هر کله راشئ الله تعالی مو د خدمتونه قبول کا. یقینا دا هیواد چې دی هر چاته هر وګړي ته د خدمت ضرورت لري. نورستاني حقاقي چې زموږ په هیواد کې لرغونې مخینه لري او ډیری ودانۍ دروازې لوښي به په ښکلې او ډیزاین لرونکي بڼه جوړېدل. لا تر اوسه هم دغه هنر په هیواد کې شتون لري او ورځ تر بلې پکې نوي نوښتونه هم رامنځته کیږي. د کارا موسسې مسؤلینو وویل د نورستاني حقاقي جوړ شوي توکي په بازارونو کې ښه خرڅلاو لري، نو په همدې موخه مو دغه حرفه کې لسګونه ځوانان وروزل ترڅو وکولای شي کوچني کاروبارونه ولري او له دې لارې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. هنر حکاکی یکی از هنر باستانی و قدیمی در افغانستان است. نیاکان ما و شما با این هنر اگر معماری های اسلامی در شما در سرتاسر دنیا ببینین، خاصتا در کشورهای اسلامی، معماری هایشان، سقفشان و پایه هایشان کاملا با هنر حکاکی نورستانی آراسته شده. پس به این لحاظ ما میفهمیم که این هم قدامت اسلامی داره و قدامت تاریخی داره و از طرف دیگر وابسته به بیرون نیستیم. ما میتونیم چوب و مواد ضرورت امکانات از خود افغانستان تهیه بکنیم، پس به خود افغانستان مصرف بکنیم. که بخش نورستانی کندنکاری نورستانی همین حکاکی که میگیم مختص به خود افغانستان است. از هیچ نوع ابزار برقی و یا کدام سامان آلات الکترونیکی از این استفاده به عمل در این رشته نمی آیم و از این در این رشته ما کلا با ابزارهای دست‌داشته خود کار میکنیم. موارد مختلف داره برای تزیینات دفاتر، منازل، میز، کوچ، چوکی، قاب، دستمالدونی ها و موارد مختلفه. د یادونې وړ ده چې کارا موسسه په کابل ښار کې د څو کلونو راپدې خوا فعالیت لري چې د ځوانانو د سالمې روزنې او بوختیا په برخه کې بیلابیل پروګرامونه پلي کړي دي.